تاسو صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشه د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټیپ د سیاسي استازوالیو د ترلاسه کولو لپاره هڅې. په استرالیا کې د افغانستان سفارت وایي چې د فعالیتونو د بندېدو لپاره د طالبانو هڅه ناکامه شوه. د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په راروان ژمي کې 14.8 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون نړیوالې غونډې پیل. او له بریا وروسته لومړنۍ ټلیفوني اړیکه. ټرمپ له پوتین څخه غوښتي چې د اوکراین جګړه دې نوره نه پراخوي. بشپړ خبرونه. په استرالیا کې د افغانستان سفارت دغه سفارت د فعالیتونو د بندېدو لپاره د طالبانو هڅې ناکامه بللې دي. نوموړي سفارت د دوشنبې ورځ د ایکس پاڼې له لارې په یو خپاره کړي بیان کې لیکلي چې فعالیت به یې په قوي او ثابت ډول دوام ولري. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو دا کړنه د خلکو د ځورونې او د دغې ډلې لخوا له اساسي او بشري حقونو او نړیوالو کنونسیونونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د یاد سفارت په وینا طالبانان له هیواده بهر هم د افغانانو د ځورونې په لټه کې دي. په بیان کې راغلي چې په کانبرا کې د افغانستان سفارت افغانانو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره چمتو دی. د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان کړی و چې په اروپا کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ د دغې ډلې له وزارت سره له همغږۍ پرته کړنې ترسره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د اکتوبر میاشتې خپل راپور خپور کړی او لیکلي دي چې راروان ژمی 14.8 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي بنسټ د دوشنبې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو توکو ناامني د 2023 کال په پرتله کمه شوې ده. د بیان پر بنسټ د ژمي په رانږدې کېدو سره د خوړو نړیوال پروګرام د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اړمنو کسانو ته د خپلو پام وړ سرچینو څخه 15% مرسته برابره کړې ده. د بیان له مخې دغه نړیوال بنسټ په هېواد کې د 6.2 میلیونو زیانمنو شوي خلکو د خوړو خوندیتوب لپاره د ژمنیو مرستو لړۍ پراخوي. د دغه سازمان په وینا تر اوسه له 2.8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرسته شوې. د روان کال له پیل تر اکتوبر میاشتې پورې شاوخوا 11.8 میلیونه خلک د خوړو توکو له کمښت سره مخ وو. د معلوماتو له مخې دغه بنسټ په افغانستان کې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره 280 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په بیان کې څرګنده شوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي په موسم کې د اړمنو کسانو د لاسنیوي په موخه 52,610 ټنه خوراکي توکي دغه ولایتونو چې 1.5 میلیونه خلکو ته چې د شدیدې واورې شاهدان ول استولي دي. بدخشان، بامیان، غور او دایکنډي ولایتونه د خوراکي توکو د استولو لپاره د دغه نړیوال سازمان په لومړیتوب کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینه کړې چې تر 2015 کال پورې به شاوخوا 3.5 له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 1.15 میلیونه امیدواره او شیدې ورکوونکې مېرمنې له سختې خوارځواکۍ څخه وکړېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته په اشارې زیاته کړې چې د ښځینه کارکوونکو خوندیتوب د دغه بنسټ لومړیتوب دی. ورته مهال په کندهار کې د طالبانو والي ملا شیرین اخوند له مرسته رسونکو بنسټونو غوښتي چې په راتلونکي ژمي کې د دغه ولایت له اوسېدونکو سره مرستې ته چمتو وي. سرچینو د یکشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې په کندهار کې د طالبانو والي د مرسته رسونکو بنسټونو له استازو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي څو په دغه ولایت کې له اړمنو سره مرسته وکړي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د اقلیمي بدلون 29مه نړیواله غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوې ده. فرانس پریس خبري اژانس د دوشنبې ورځ لیکلي چې دغه غونډه له دې تړونه د امریکا د احتمالي وتلو په هکله له اندېښنو سره جوخت پیل شوی دی. له دې مخکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقلیمي بدلون پر وړاندې د هېوادونو مبارزه یوه دوکه بللې وه. د غونډې یو ګډونوال رالف ریګن وانو ویلي چې نشي کولی اجازه ورکړي څو د اقلیمي بدلون په هکله نړیوال حرکت له خپلې لارې ووځي. هغه اقلیمي ناورین یوه ګډه ستونزه بللې او زیاته کړې ده چې له نړیوالې همکارۍ پرته له دې کار سره مبارزه ناشونې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اقلیمي بدلون په تړاو د نورو غونډو برعکس په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی.
ډیپلوماټانو ټینګار کړی چې د ځینو مشرانو نه ګډون او د ټرمپ بریا به د هیوادونو له هڅو په ځانګړې توګه مخ پر ودې هیوادونو ته د مالي مرستو لپاره له نوې بودجې سره هوکړونه کړي. د راپور پر بنسټ یوازې د 10 کسیزې ډلې یو شمېر مشران چې هیوادونه یې د نړۍ د شنو خونو د ګازو د استخراج نږدې 80% برخه ځان ته ځانګړې کوي په دې غونډه کې حضور لري. طالبان هم پر افغانستان د واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې د نظارت کوونکي په توګه ګډون کړی دی. تمه کېږي چې د دې غونډې ګډونوال په پرمختللو هیوادونو کې د اقلیمي بدلون د اغېزو د خرابېدو د مخنیوي لپاره هر کال د 100 میلیارده ډالرو مرستې ژمنه وکړي. ټاکل شوي چې دا غونډه د روانې میاشتې تر 22 مې پورې دوام وکړي. د بهرنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوې ټلیفوني اړیکه کې غوښتي چې په اوکراین کې د کړکېچ نور نه پراخوي. واشنګټن پوسټ د یکشنبې ورځ راپور ورکړی چې د دواړو هیوادونو مشرانو په یوې ټلیفوني اړیکه کې د اوکراین د جګړې په هکله خبرې کړې دي. نوموړې رسنۍ د خپلو باخبرو سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ د تېرې اونۍ د پنجشنبې ورځ په فلوریډا کې له خپل استوګنځي څخه پوتین سره ټلیفوني اړیکه نیولې ده. دا د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ له بریا وروسته د دواړو ترمنځ لومړنۍ ټلیفوني خبرې دي. ټرمپ په اروپا کې د امریکا پراخ حضور ته په اشارې له پوتین څخه غوښتي چې په اوکراین کې تاوتریخوالی کم کړي. د راپور پر بنسټ د امریکا منتخب ولسمشر په دې ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د روان کړکېچ پر حل ټینګار کړی دی. هغه له دې مخکې هم د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په نړیوال نظم کې د جو بایډن پر سیاست نیوکه کړې وه. ویلي وو چې ټاکنې وګټي په 24 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د یادونې ده چې سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ ورتګ له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی ده. د یو شمېر هیوادونو مشران په دې باور دي چې نوموړی کولی شي په نړیوال سیاست کې ترنګلتیاوې کمې کړي. قدرمنو لیدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای پامانۍ.